بنگلاديش هغه هیواد دی چې په دې وروستیو کې افغانستان سره په بیلابیلو سوداګریزو برخو کې د همکاریو ژمنه کړې ده. تازه د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرستیال مولوي احمد الله زاهد په مشرۍ د افغان پلاوي او د بنگلاديش د سوداګرۍ ټولنې ترمنځ مهمه سوداګریزه ناسته ترسره شوې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند اخوندزاده عبدالسلام جواد وايي په دې ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا، د صادراتو او وارداتو د زیاتوالي، ګډې پانګونې، بازار موندنې او د سوداګرو ترمنځ د مستقیمو اړیکو د رامنځته کولو په اړه هر اړخیزې خبرې شوې دي. د بنگلاديش هیواد په پلازمینه ډاکا کې د افغانستان اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال او ورسره عمل پلاوي او یو شمېر افغان سوداګرو د بنگلاديش هیواد د سوداګریزې ټولنې سره صمیمانه مجلس وکړ. په دې مجلس کې د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ B2B ناستې او مستقیمې سوداګریزې خبرې ترسره شوې او سوداګرۍ په پراختیا، ګډې پانګونې، بازار موندنې او اوږدمهاله همکاریو پر فرصتونو بحث وشو. ښاغلی زاهد د بنگلاديش حکومت او د سوداګریزې ټولنې له ټول هرکلې او میلمه پالنې مننه وکړه او افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې لپاره یو باوري او پرانیستي بازار وباله. نوموړي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا، د سوداګریزو پلاو د تګ راتګ او د خصوصي سکتور د مستقیم تعامل پر ارزښت ټینګار وکړه. دا ناسته د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا او عملی مشارکتونو پر لور یو مهم ګام بلل کیږي. له دې سره هممهاله د عامې روغتیا وزارت د خوړو او درملو برخې مسؤلینو د بنگلاديش د درملو صنعت ټولنې له مسؤلینو سره کتلي دي. یاد وزارت وايي په دې ناسته کې دواړو لوریو د درملو د تولید، تنظیم، سوداګرۍ او پانګونې اړوند موضوعاتو په اړه خبرې کړې او ټینګار شوی چې د درملو سوداګري باید په قانوني، منظم او په روڼتیا سره ترسره شي. په دې ناسته کې بنگلاديش هیواد کې د درملو د تولید شرکتونو مسؤلین په افغانستان کې پانګونې ته هڅول شوي او ټینګار شوی چې افغانستان ته د صادرېدونکو درملو پر قیمت لیبلونه په افغانیو ولیکل شي. همدارنګه د بنگلاديش هیواد د درملو تولیدي شرکتونو مسؤلین وهڅول شول چې د افغانستان په داخل کې د درملو تولید برخه کې افغان پانګوالو سره په ګډه او یا هم په انفرادي ډول پانګونه وکړي او هم له بنگلاديش څخه افغانستان ته د لوړ کیفیت لرونکو درملو پر صادراتو خبرې ترسره شوې. دغه ورځ د مجلس په جریان کې یادونه وشوه چې افغانستان ته صادرېدونکو درملو پر قیمت لیبلونو باندې نرخونه باید په افغانیو ولیکل شي، ځکه چې دا چاره هم صادرونکو او هم د عام افغانانو لپاره ګټوره ده. همدارس افغان پلاوي د تجارانو د ستونزو حل په موخه د دوه هیوادونو ترمنځ د بانکي اسانتیا او د برابرۍ وړاندیز وکړ او د بنگلاديش د درملو د صنعت اتحادیې غړي وهڅول چې افغانستان ته سفر وکړي او په درملیز سکتور کې پانګونه وکړي. ورته مهال د چارو یو شمېر شنونکي دا ډول لیدنې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د نوي فصل پیل بولي او زیاتوي چې دې سره به د سوداګرۍ، پانګونې او متقابلو ګټو په برخه کې مثبتې پایلې رامنځته شي. بر اساس همین سیاست‌ها امروز افغانستان از وابستگی به یک مسیر نجات پیدا کرده و ما امروز با 80 کشور دنیا روابط خوب تجارتی و اقتصادی داریم و این روند در حالت گسترش است. حالا که تجارت با پاکستان متوقف شده، ما کالاهای مورد نیاز خود ضرورت داریم که از کشورهای دیگه وارد بکنیم که خوشبختانه بنگلادیش یکی از جمله کشورهایی است که میتونه به افغانستان کالای مورد نیاز وارد بکنه و بعضی کالایی که ما در افغانستان تولید میکنیم او را صادر بکنیم. برای من فکر میکنم همچون نشست ها میتونه که تعاملات بیشتر سیاسی و اقتصادی را ایجاد بکنه که به سود افغان. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي هند ته د خپل سفر پر مهال دغه هیواد د درملو صادراتو د پراختیا ټولنې له مسؤلینو سره په لیدنه کې د درملو د وارداتو او کیفیت لوړونې، د پانګونې پر فرصتونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د درملو د سوداګرۍ پر وړاندې د شته خنډونو پر له منځه وړلو خبرې کړې وې.